بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 11 د نومبر کال 2025 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن په مجموع کې ټول به 11 خبرونه خو په دې کې ډیر خواږه او جالب خبرونه دي د تاسو خواو تر اړوم هیله ده چې په مینه او محبت سره ووري. ډیر جالب دي، ډیر ښکلي دي او نور نړیوال موضوعات هم دي او د پاکستان کې د خیبر پختونخوا د ډیورن هغه غاړه د عملیاتونه دي او همدارنګه ځینې معلومات دي او په اخر کې د یو ورور پښتنه یو مې راخیستې ده، دا به هم تاسو سره شریکم. اول خبر ما دپاره ډیر د ارزښت وړ چې و هغه دا دی چې د تاجکستان اول خبر زما دپاره دا دی چې د تاجکستان د امنیت رئیس سید مومن یتیموف په خپل خبرو کې ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ سره د پاکستان د عاصم منیر د سفر متعلق خبرې کړي. تاسو معلومه ده چې پرون ما تاسو ویلي چې د منځنۍ اسیا 15 ممالکو رهبران تللی دي او د ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي دي. نو ښکاره خبره ده چې دوی سره به د دفاع خلک به مو، خارجه به مو او د امنیتي به مو. نو د تاجکستان د امنیت رئیس سید مومن یتیموف دا وایي چې موږ کله د ډونالد ټرمپ سره کېناستلو نو موږ د عاصم منیر او د پاکستان هغه لوبه چې په سیمه کې اور اچي، امنیت خرابوي او سیمه ته په حساب شخړه راولي، بالخصوص د افغانستان په متعلق دا خبرې مو کړلې او کوم دماغ د ډونالد ټرمپ چې عاصم منیر خپل په چال او فریب سره غولولی او انځلی او د هغې سره د حساب د کوشش کړی چې هغه فریب ورکړي، د هغې نه امتیازات واخلي او پیسې، دی وایي چې موږ هغه شی بیرته وینځه، هغه م لرې که او د دوی دغه پلان او دا م خنثی که. دا چې څومره به رښتیا د دوی خبره هلته منل شوي اوسي او څومره به دی کامیاب شوي اوسي دا بیله خبر ده، ځکه چې دلته په سیمه کې ډیر مسایل دي چې پاکستان چې لوبه کوي دا د امریکې په اشاره کوي او دا که امریکا پاکستان وغواړي که ونه غواړي د امریکې لوبه ده. نو بنان زه فکر نه کوم چې امریکا د یتیموف یا د بل چا په خبره باندې خپل هغه موقف بدل کړي. خو په عین حال کې چې تاجکستان چې آیسای ورسره ډېرې اړیکې کلکولې او غوښتلې چې د افغانستان او د سیمې په مسایلو کې رادننه کړي او استعمال کړي، هغه چې په ده پوه شوی دی چې پاکستان شیطاني لوبه کوي او د ټرمپ سره دوی دا خبره کړې، دا به ذات په خپله لویه خبر ده، غټه خبر ده. دا چې څومره په ځای کېږي نه کېږي دا بېله خبر ده، خو به ذات په خپله ده چې د پاکستان او تاجکستان په منځ کې یو فاصله راځي او تاجکستان په دې پوهېږي چې پاکستان دوغله لوبه کوي او منافقانه لوبه کوي او دا ټرمپ سره دا کوي، دا ډېره لویه خبر ده، ډېره غټه خبر ده. دا چې دوی په دې خوشباورۍ کې دي چې موږ ټرمپ ته قناعت ورکړی دی او هغې باور کړی، دا زه فکر کوم دی کې به د دوی لږه اشتباه وي، ځکه چې دا کومه لوبه د سیمه کې روانه ده د امریکې د خارجه پالیسۍ د ډېر طویل المدت پلان دی چې دا دلته روان دی او دا د یتیموف یا د بل چا په خبرو باندې دوی نه بدلی. دویم خبر هغه نهایت مهم دی چې اکنومیکس ټایمز د نیو ډیلی یو خبر خپور کړی دی چې د آیسای جاسوسان چې په روسیه کې د دفاعي سیستم د غلا لپاره هلته کار کوه گرفتاره شوي دي. هغه کوم کس چې گرفتاره شوی دی هغه خپله روسی دی، د روسیې باشنده دی، خو د آیسای لپاره یې کار کوه او د دې هغه نور پاکستاني حلقه هم لکه چې افشا شوې ده. دا کس چې روسیه نیول شوی دی دا د مستندو اسنادو سره نیول شوی دی، سره د MI8 AMTSHV تیارې هلیکوپترو اسناد نیول شوي دي چې دا تیارې څنګه جوړیږي، هغه نقشې چې هغه کتاب چې په حساب کتلا کې ورسره ګیر شوی دی او همدارنګه د MI8 AMTSHVA یعنی دویم ماډل دا ورسره ګیر شوی دی او په عین حال کې د S400 میزایل چې کوم هندوستان ته ورکړ شوی وو او د سندور دغه په عملیاتو کې هندوستان د پاکستان په خلاف استعمال کړي دي او وی چې ډیر موثر او خپل هدف بالکل له منځه وړي دي.
د دغه نه اوس هندوستان په دې هفته کې یو 15 دانې نور ترلاسه کوي. د دې لپاره پاکستان دا کوشش کوي چې دا میزایلونه د پاکستان اخیستی نشي، دا ډېر قیمته دي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کړی دی ISI چې دا د دغه کسانو په ذریعه چې هلته په بیه اخیستي دي دا د ایډۍ کتلاکونه د MI8 د هلیکوپټر او د S400 د میزایلونو دا ترلاسه کی او دوی بیا په پاکستان کې دا ریورس سایکل انجینیرینګ په حساب سره دا دوباره جوړ کی او د S400 میزایل خوندان شي پاکستان. دا ګوره دومره دا کړی او دا الله تعالی وشرمول دی الته گرفتار شول ISI اوس به دی لمنه د دې ساحینه ټولیږي. دا دویم ډیر مهم او ډیر اهم خبرو چې ما تاسو سره شریک. دریم خبر دا دی چې په نیو ډیلی کې په هندستان کې د لال قلعه سره په یو موټر کې بمی چاودنه شوې ده. د دې بمی چاودنې په نتیجه کې 13 کسه وژل شوي دي، 10 کسه ټپیان دي او کېدای شي د نورو ټپیانو زخمیانو او د مړو تعداد زیات شي او دا به راشي، خو تر دغه دمه پورې دا خبر دی. د دې متعلق د هندوستان کابینه عاجله ناسته کړې ده. د نریندر مودي او د کورنی چارو وزیر نظر دادی چې دا کېدای شي د پاکستان ترهګري عملیات دي او په همدې بابت چوندې په دې پوی دي چې هلته هندوستان کې دا ناسته شوې ده او دوی به خپل تصمیم نیسي. ممکن د دې حملې په نتیجه کې په پاکستان باندې بیا برید وشي. نو د پاکستان خپل امنیتي دغه یعنی د اسمونیر لاندې څومره دي دوی سبا سهار خپل عاجل امنیتي او نظامی غونډه راغوښته چې په صورت د احتمالي حملې د هندوستان کې څه تدابیر باید ولري. زما په نظر خو دی کې چې د دوی ترمنځ دا اور ونخلي نو دې غاړې ناکبیانو د TTP او مجاهدین او دا نور خپل عملیات تیز کی په هغه صورت کې نو دا به ان شاء الله د پاکستان دغه د ختمېدو هغه اخیری سرګي به نور مرانځي شي. دا چې پیشبینیګانې مونږ تاسو کولی چې 2013 اما د امریکایانو پیشبینی دا و چې 2015 نو خدای وکړي که 2015 نه کېږي شپږشتم کې دی وشي خو چې دا ختم شي ان شاء الله. دا ښه خبر دی خو هندوستان لپاره دا نن د غمیزه ورځ وه. همدارنګه اردوګان ویلي دی چې پاکستان افغانستان نه د کبرو ډکه غوښتنې وکړي چې افغان لوري ورته غوس ځواب ورکړ او بالکل یعنی غاښ ماتونکی ځواب ورکړ چې د دغه موقف نه یعنی اردوګان خوشاله ښکاره کېده. ما تاسو ته بار خپل په خبرو کې پرون مې ویلي وړمه ورځ بله ورځ زما برنامو کې تاسو ویلي چې حداقل پاکستان ترکیې ته او قطر ته افشا شوی دی. سره دی چې قطر کې چې غونډه کې د قطر د افغانستان استازیتوب کو او ترکیې د پاکستان استازیتوب کو خو الله ورته وشرمول د دواړو ته پاکستان افشا شوی دی. اردوګان دا وی چې د کبره ډکه غوښتنې کولې یعنی غوښتنې قابل د قبول او د منلو ور نه وي دا غوښتنې دی کولې. او اوس چې ایران هم را داخليږي د موضوع ته ان شاء الله ایران ته هم دا ثابت شي چې پاکستان غوښتنې چې دي د قابل منلې نه دي او دلته به هم الله تعالی دوی وشرمي. په نړیوال خبرونو کې بل خبردار دی چې سرګي لاوروف ویلي دی چې د حاضر دی د مارکو روبیو د امریکای د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري مګر که چېرته د دوی تمه دی چې زموږ موقف به د یوکراین په هکله باندې بدل شي زموږ موقف د یوکراین په هکله نه بدلیږي. زموږ غوښتنې هماغه دي چې د یوکراین به د ناتو کې نه شاملېږي، بهرنۍ قواوې دلته به نه راځي، کومې سیمې چې موږ نیولې هغه به بیرته نه ورکوو او په همداسې حال کې چې دلته نظام به بدلیږي په یوکراین کې او داسې یو نظام به راځي چې هغه به په حساب د روسیې په مقابل کې د پردیو په لاس نه به لوبېږي، د بل چا میزایلونه به خپل په خاوره کې نه نصبوي لکه څنګه چې اروپا په دې تمه ده چې دلته به خپل میزایلونه او دا نصبوي. نو په دې اساس سرګي لاوروف خپل موقف بیرته یادی کړي چې موږ حاضر یو خبرو ته مګر په دې قیمت نه چې خپل موقف بدل کړو. شپږم خبر ده دی چې احمد شرع امریکای ته د یکشنبه په ورځ رسیدلی دی او جالبه خبره ده چې د رسیدلو سره په اوله ورځ په یکشنبه په ورځ د سنتکام یعنی د امریکا د مرکزی اردو قولی اردو مشر یعنی د تمام اردو لوی درستی سیاست قومندان اعلی د براډ کوپر سره د باسکتبال لوبه کړې ده. څونه خوږه څونه جالبه دا د هغه کسانو ته چې دته مجاهد خطاب کوي او نن هم په ولر دي د شرم او د مرګ ځای دی. دا سړی دونه د امریکای سره نږدې دی چې د امریکای ته سفر ته ځي او فارغ وخت کې د امریکای د قومندان اعلی سره د باسکتبال لوبه کوي.
دنه معلومیږي د څومره عمیق د سیاسي جنگ دی، څومره هغې ته نږدې دی او څومره ورته ګران دی، څومره اسلام او دین د خپل خرڅ کړی دی. او نن دا د لګیا دی چې دا به د امریکې اډه هم په دمشق کې جوړوي، اسرائیل ته به هم امتیازات ورکوي او امنیتي تړون به هم ورسره امضا کوي. وم خبر زما دا دی چې د یوکراین لوی درستیز یا سرقمندان اعلی د تیرو 3 کلونو راپور نړیواله سطح باندې وړاندې کړ او په دې راپور کې هغه احصایه ورکړله چې د دښمن څومره کسان دوی وژلي دي او څومره شیان ورته د منځه وړي دي. دا احصایه چې دا د اعداد شمار چې دي د حد زیات ښکاري، که دومره تلفات روسیې ته، نو روسیې زیان او تاوان خود د میلیاردونو څه کوي چې په ټریلیون حساب ته رسیږي. دومره قوي حساب دا کړی دی. ویلي دي چې تر اوسه پورې 3 کلونو کې 1,150,000 کسه زخمیان او وژل شوي دي د روسیې. 1,150,000 کسان. ټانکونه یې وایي چې 11,315 روسي ټانکونه هم له منځه وړي دي. 11,315 ټانکونه، 4,340 توپخانې سامان آلات هم له منځه وړي، وسایل هم له منځه وړي دي. 3,515 زرعي موټر هم ورته د منځه وړي دي. 3,515 1,290 دافع هوا ورته له منځه وړي دي. دا عادي دافع هوا نه دي، تاسو معلوم دي د روسي دافع هوا او د امریکا دافع هوا دا هغه مدرن ترین دافع هوا دي چې دنیا ته په میلیونونو نه ورکوي، چې هر یو په بعضې په 10 میلیونه دي، بعضې 50 دي، بعضې په 100 میلیونه کې دي. نو 1,290 دانې دا وایي د منځه وړل شوي دي. 1,538 راکټ انداز هم له منځه وړي دي. 428 روسي جنگي تیارې هم له منځه وړي. 428 340 هلیکاپټر هم له منځه وړي دي. 9,358 ډرون تیارې هم ورته د منځه وړي دي. 9,358 پهبادونه، 3,906 کروز میزایلونه، 3,906 کروز میزایلونه، 28 جنگي کشتیګانې، یو آبګوټ یا تحت البحري یا زیردریایي، او 8,800 دانې د موټرونه او ټانکرونه د اوبو د له منځه تللي دي، او 2,993 مختلف تجهیزات د روسي د منځه تللي. ډېره قوي او ډېره لویه احصایه ده. که دا تاسو ضرب کوئ نو زه فکر کوم د بل حکومت او بل نظام وي، دا خو په دې حساب سره چې خو ملای ماته ده، بیا خو هېڅ هم نه ده. خو روسیه خو وایي چې زما تر اوسه پیسه په غاښ کې زیره هم نه ده لوېدلې. دا ډېر دغه و. راځم آخري خبر ته د نن، او هغه ستاسو پوښتنه ده. روح الله بارکزي ورور پوښتنه کړې ده چې ګورباچوف د امریکا د استخباراتو سړی و او د اتحاد جماهیر شوروي ختم کړ، له منځه ویوړه او ټوټې شو. آیا عاصم منیر د پاکستان دا د سیاسي سړی به نه وي چې د پاکستان د منځه وړلو لپاره به سیاسي موظف کړی او دا د پاکستان د ختمېدلو لپاره به کار کوي؟ قدرمن ورونو، او بالخصوص بارکزي صاحب ته دا خبرو کوم چې په دې متعلق زما ډېر زیاتې مرکې موجودې دي. 2 کاله مخکې، 2.5 کاله مخکې ما په دې بحث کړی دی چې د پاکستان کې په حدود د 301 جنرالان لري. اوس به په دې وختونو کې زیات شوي، خو دا احصایه د لږ څه مودې مخکې ده چې 301 د های رینکینګ جنرالان 301 نه زیات نه ساتي. یعنی په ټاپ جنرالانو کې چې 5 سټار جنرال ورته وایي یو لري، 4 سټار جنرالان په حدود 4 نهایت 15 لري، بیا 3 سټار جنرالان او 2 سټار جنرالان دا زیات لري، چې مجموعاً کې 301 احصایه ده چې په هغې کې 300 تر 310 د غربي ټولنه کې تربیه شوي او د سیاسي او د 4 مملکتونو کې د خپل ټریننګ اخلي. کاناډا کې، امریکا کې، انګلستان کې او استرالیا کې. او تاسو معلومه ده کاناډا او استرالیا هم د انګلیس مستعمرې دي. بنان یعنی دا امریکا او استرالیا د سیستم نه وځي، او د دوه سیستمونو کله چې دی وځي د همدغه زی د استخباراتو کې جذبېږي، د دې کسان ګرځېږي.
دغه 300 کسان جنرالان چې د غربي سره ټولنې سره تړلي دي دا د دې ته د کورونو ضمانت، د اولادونو ضمانت، د پاسپورت ضمانت دا ټول ورکړ شوی دی چې د دمده لپاره د امریکای د خبرې نه تیریږي. او په عین حال کې دغه شپېته یا اویا جنرالان چې پاتې کیږي دا جماعت اسلامي، جمعیت العلماء پاکستان، لبیک پاکستان دا اسلامي تیوري والا دي چې هغه بیا ترقیم ډیره نه کوي، هغه ټاپ ته نشي راتللی. دا 2 سټار او 3 سټار جنرالانو پرې کیږي، نور بره نشي تللی. بیا دغه چې د امریکای او کاناډا او دین خلاصي بیا دا 4 سټار او 5 سټار کیږي راځي. او په دې حق له یو سند چې زه تاسو درکم فکر کوم په دې باندې به بسنه بیا وکړو، هغه دا دی چې کله احمد ګل هغه مرکه تاسو ووري چې کله ورنه پښتنه کیږي چې ته ولی لوی درستیز نشولې، سرقمندان اعلی د اردو د پاکستان نشولې، هغه ورته وایي چې زه په لیست کې اولم او په ټاپ لیستونو کې چې کله لاړ نو باید زه لوی درستیز وای، مګر چون زمونږ لوی درستیز پاکستان نه بلکې امریکا نه انتخابیږي، نو شپږم نمبر جنرال چې په هغه لیست کې وو په هغه وخت کې هغه انتخاب شو او زه انتخاب نشم او ماته ویل شو خیر ته باید اوس ریټایرمنټ خواته لاړ شي تر څو دا شپږم والا چې دی دا ټاپ ته راشي. نو دا کفایت کوي چې جنرال حمید ګل چې د آیسای رئیس پاتې شوی دی بیا کاندید د لوی درستیزۍ و او ټاپ اول و او خپل وی چې زه ټاپ اول وم، بیا نور ما پسې و چې کله لیست تللی هغه وی چې امریکای خوښه نه دلته لوی درستیز نه انتخابیږي. نو بنان دا ستاسو خبره چې داس وای چې دغه یي کېدی شي چې د امریکا کله د لاس په اردو کې نه د پاکستان نظام څنګه کنټرول ساتي، پاکستان باندې خپل د پروګرامونه څنګه تطبیقي، او په عین حال کې د خلک تاسو د جنرالان ټول وګورئ کله مشرف لور او زویو په سره د چغری جمهور د پاکستانو بلال مشرف زوی په امریکا کې بزنس عملته کور استی، لوري په امریکا کې کور استی همدلته همدسي جنرال کانی وګورئ په استرالیا کې، همدارنګ نور جنرالان وګورئ یا په کاناډا کې یا په انګلستان کې. د مجرد چې د رتبې نه فارغيږي د بهر ملک ته وزي خپل آرام ژوند دغه د پاسپورت ارسه تیار دي. نو ایله د چې تاسو جواب خپل اخیستي دا د نن ورځې نړیوال سیمایز او دا معلوماتو چې تاسو سره مې شریک کړل. وس راځم د جهادي راپورونو په حق له چې اتم نمبر خبر دادی چې لبیک رسول الله چې 13 میاشت تاسو معلومه په د باندې بده چاپوال شول، 300 نفر پکې شهیدان شول، کم از کم 2000 تنه زخمیان شول او بیا پس تاغینه په دې باندې بانم ولګید او د حساب ممنوع اعلان شو. د یو خفیه بل سل جوړ کړی دی د تور بیرغ لاندې او اعلان د جهاد کړي او اصلي ته لاس وړي. اوس په پنجاب کې به اور لګیږي ځکه لبیک رسول الله په پنجاب کې ډیر زیات قوي دی. نو په پنجاب کې بیا نو ټي ټي پی ته ضرورت نشته، د لبیک رسول الله کافی دی ورته د ان شاء الله د دې دغه ارڅ ورته لکې ورته ډانګي او تړي. نه هم خبردار دی چې په بنو کې په د نورو سیمو په دغه عملیاتو په ترڅ کې چې شوې دي دیش پوزیان وجل شوی دي او 3 ژوندۍ نیول شوی دي. د سیمه د حکومت د ولکې نه وته ده او ډیر زیات دلته ولکې کمزوري شوی ده. دا برید په وانه کې د پوزیانو په کالج په دروازه باندې شوی دی او دلته ډیر زیات مرګ جوړ لاړول ده. همدارنګه په بنو کې بل عملیات چې د میران په سیمه کې شوی دی دغه په یو کاروان باندې حمله شوې ده، لاس پوزیان وژل شوي دي او په دې کې 2 پوزي افسرانو چې د پنجاب رجمنټ او دغه شوي دي او ټانکونه هم ویجاړ شوي دي، یو زرعي موټر سوځول شوی دی او نور ته زیان رسول شوی دی. دا نړیوال خبرونه او سیمایز او همدارنګه جهادي خبرونه تاسو حضور ته وړاندې شو. تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی رب العزت سپارم و ما علینا الا البلاغ.